السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ان شاء الله نن دا پښتنه جوابوم او دا پښتنه ماته ډېر خلکو رالیږلې ده چې کوم تاسو موضوع مخکې نه ټایټل کتلې عادل شینواري ماشاءالله ډېر تکړه ځوان دی او زما نږدې ملګری دی په ننګرهار کې دم دا پښتنه رالیږلې وه خو وخت د کمبودي د وجې نن ما سره وخت پیدا شو او دا به زه یو سیریز هم جوړوم چې د مولدینو سوالونه به جوابوم. دا به یو سیریز وي انشاءالله هر هفته کې به یو ویډیو دې دپاره راځي. هغه سوالونه چې ډېر خلک ایمان سوال لاندې راوستی دی. مثال عایشه رضی الله تعالی عنها د هغه د واده شو یا مثال چې دا څنګه وړه واده شوی وه الله سبحانه تعالی چا جوړ کړی دی څنګه ثبوت چې الله سبحانه تعالی شته دی او هغه یو دی وحدانیت یې. نو دا سخت پوښتنه به انشاءالله زه جوابوم ځکه زموږ ډېر مسلمانان په افغانستان کې دې پوښتنو سره مخامخ شوي دي چې کله دا مولدین او بعضې خلکو سره پوښتنه وکړي نو هغوی ناراحته احساس وکړي. نو دنه مخکې چې دا پوښتنه تاسو ته راشي انشاءالله وتعالی زه به تاسو جواب در کوم. دا زما کار شو. ستاسو کار چې دی چې تاسو هره ویډیو ګورئ شیر یې کوئ په خپل پیجونو کې تر څو خلکو ته ورسېږي. یقین کوئ چې هر تاسو شیر کوئ یو نه یو کس ژوند خو بدلېږي. اوس راځو دې موضوع ته. موضوع دا ده چې خلک پوښتنه کوي چې هر څه خو الله سبحانه تعالی جوړ کړي دي، ځمکه سپوږمۍ هر څه، انسان، انس او جنس، نباتات او حیوانات. نو دا الله سبحانه تعالی چا جوړ کړی دی او دا پوښتنې جوړېږي کوم ځای نه؟ دا اصلا پیدا شي د نور مذهبو خلکو نه، مثل عیسویان شو، یهودیان شو، بودیست شو او هندوان شو. هغه ځکه پیدا شي چې هغوی یو هغه نعوذ بالله خدای باندې یقین لري چې هغه الله نه دی، یعنی هغوی یو ناحقه خدای ته عبادت کوي او هغه خدای په خپله د دوی په لیول کې، مثال زه انسان یم نعوذ بالله، زه هندو یم او زه بت ګورم، یو ورځ ماته ذهن ته راشي چې زه خو ده جوړ کړی یم. دا چا جوړ کړی دی؟ دا خو زما مخکې ولاړ دی، دا خو په خپله بېچاره ناچاره دی، د ده پاکول ضرورت دی، دا خپل ځان حفاظت نشي کولی. دا چا جوړ کړی دی؟ ځکه دلته پرون دلته نو نن چا راوستو. نو بیا د هغوی دغه فکر داسې لاړ چې دا کائنات چا جوړ کړي دي هغه به چا جوړ کړی وي. همچنان د عیسویانو دپاره عیسویان هم چند دا فکر کوي چې موږ چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله خدای دی، نو بیا خو انسان و، هغه چا جوړ کړی و. نو دغه موضوع دغه سوال اصل کې هغه ځای نه پیدا شوی دی. بیا راغلي مولدین دغه موقع نه استفاده اخیستې ده چې وګورئ، بیا سوال یې کړی مسلمانانو ته او چې مسلمانان سره هم جواب نه و هغوی ته په خپل علم مطابق جواب ورکړی دی. نو دغه مشکل د اسلام نن د پیدا شوی. ځکه کله چې ته اسلامیک کانسپټ یعنی د اسلامي فلسفي د اسلامي علم دی الله سبحانه وتعالی باره کې ولولي نو والله بالله ته به دا پوښتنه ونه کړې چې الله سبحانه چا جوړ کړی دی. ځکه په تعریف باندې ته پوهېږي چې هغه شروع شوی نه دی او نه ختمېدل لري. تفصیل کې به زه منطق او عقل نقل باندې بحث کوم. که زه مثال تا ته ووایم چې ماشوم پیدا شوی نو ته مانه پوښتنه کوې که نه هلک دی او که جنۍ دی؟ ځکه دلته سوال دپاره سوال شته دی. که تا ته زه ووایم چې زما ملګری مریض دی او د هغه نوم احمد دی نو ته پوښتنه نه کوې چې هغه ولادت خو ورکوي؟ ځکه دا پوښتنه نه کوې. که احمد مریض دی او صحت خراب دی نو دا پوښتنه چې هغه ولادت نه ورکوي، ځکه په تعریف باندې احمد نر دی او احمد ولادت نه ورکوي. که زه تا ته ووایم چې زما ښځه په شفخانه کې ده او مریضه ده نو اکثر خلک به ذهن ته لاړ شي کیدای شي ماشوم باندې مریضه وي، کیدای شي بل تکلیف ته وي. نو هغه تعریف دا دی چې یو ښځه ولادت کوي. نو څنګه ته هغه خدایانو تعریف ګورې کوم چې هغوی ته خلکو ته معرفي کوي؟ نو دغه د ریټورټیکل کوېشن وایي، په ډیډکټیو ریزن منطق باندې دا تعریف پیدا کیږي چې دا خو زما په لیول کې دی، دا چا جوړ کړی دی؟ نو چې کله موږ ته د الله سبحانه تعالی حقیقي تعریف درکو نو بیا سوال نه پیدا کیږي، ته پوښتنه وکړې چې هغه چا جوړ کړی دی. یو خدا منطقي شوه. اسلام باید خلکو ته معرفي شي. اسلام کې د الله سبحانه تعریف لپاره یو صورت دی، سورې اخلاص، چې هغه به انشاءالله په اخر دی ویډیو کې ترجمه کوم او تفصیل به ورکوم. خو دنه زه مخکې ووایم چې زما ورونو هغه خلک چې مولدین دي زمونږ مقصد دا دی تاسو اسلام نه لرې کو یا هم ناکامه کو یا تاسو بې جوابه پاتې کو یا تاسو موږ خپل قوي جوابونه درکو. زمونږ بېشکه قوي جوابونه موږ لرو درکو به، خو زمونږ دا مقصد دی چې ستاسو په زړونو کې د ایمان یو دانه واچو او بیا دعا وکړو الله سبحانه وتعالی ته چې دا دانه غټه کړي او دا ایمان دانه غټه کړي او تا نه صحیح مسلمان جوړ کړي. او ته موږ ته انشاءالله دعا وکوه. چې شروع شو موږ دا راځو اول د پوښتنې باندې بحث کوو. موږ دا پوښتنه خپله سوال لاندې راولو چې الله سبحانه چا جوړ کړی دی. زه اوس تاسو یو پوښتنه کوم ورونو
چې مخکې زه قرآن ته راشم زه غواړم عقل باندې پوښتنه ما سره ولما هغه دا چې انسانانو هر څه چې دي محدود دي که زموږ لاس دی محدود دی که زموږ سترګې محدود دی موږ تقریبا 6 مایل نه اخواته نه شو کتلی 1 مایل 14.9 کیلومتر دی نو موږ دنه زیاته خو نه شو کتلی موږ ته څه ښکاري نه بېشک هلته به وجود لري خو موږ ته څه ښکاري نه زموږ غوږونه محدود دي زموږ هر څه محدود دي نو ته خیال نه کوې زموږ ذهن هم محدود دی نو چې زموږ ذهن محدود دی او موږ ته هر څه چې رسیږي په عقل باندې صرف حکم لرلی شو نو د دې ضرورت نشته دی چې خپل دا محدود ذهن په شي باندې استعمال کړي چې حتما دا دنیا چې الله سبحانه وتعالی جوړ کړې ده نو داسې به څوک بل څوک چې الله جوړ کړی دی د دې جواب به څنګه وي مثال در کوم تا ته که ته په کوټه کې ناست دی او ستا سترګې محدودې دي ته نشي کولی دیوال نه اخوا ته وګورې او څوک دروازه ټک ټک کړي چې کله دروازه ټک ټک شي نو ته د هغه نوم نشي اخیستی چې عطاالله ساحل خره خلاص نشي ځکه تا کس نه پېژنې دروازه ټک ټک شوه ته څوک یې پوښتنه کوې هغه کس تا ته وایي زه عطاالله ساحل یم او بیا ته پېژنې بیا ته پېژنې نر دی که ښځه دی زوړ دی سپین ږیری دی ځوان دی د هغه په تعریف مطابق باندې نو چې کله الله سبحانه وتعالی خپل تعریف درکړی دی نو د هغه تعریف نه شاته ته چې فکر کوې دا ستا خپل اشتباه ده ځکه منطقي ستا سترګې ذهن محدود دی او خپل تعریف درکړی نو هغه تعریف باندې باید ته ونخلي دنه مخکې زه عقل ته راشم زه به تاته یو نقلي جواب درکړم الرسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث دی په صحیح بخاري کې چې راوي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه ویلی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ورځ ناستو او سپوږمۍ ته وکتل او سپوږمۍ فول وه یعنی پوره سپوږمۍ وه نو الرسول صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ورځ د آخرت یعنی جنت کې به یا زمونږ چې کوم ژوند دی د نه وروسته ژوند کې به تاسو به الله سبحانه وتعالی ګورئ لکه څنګه تاسو سپوږمۍ ګورئ او دلته به کوم تکلیف نه وي دویم حدیث دی هم چې صحیح بخاري کې چې عایشه نه پوښتنه وشوه چې آیا رسول صلی الله علیه وسلم په اسراء والمعراج سفر کې الله سبحانه وتعالی ولیدل نو ته نور هغه نور دی هغه سترګې نشي لیدلی نو دنه معلومیږي چې زمونږ دغه کوم علم موږ ته راکړل شوی دی الله سبحانه وتعالی باره کې دلته موسی علیه السلام قصې دي خو ویډیو به ډېره اوږده شي زه فقط موضوع سره نږدې بحث کوم موږ ته دغه علم نه راکړل شوی چې الله سبحانه وتعالی څه رقم دی د هغه وجود څه رقم دی قرآن کې چې هغه اوري نو اوس موږ ته دا ضرورت نشته دی په عقیده لیول باندې چې موږ اوس د باندې فکر وکړو چې دا څومره غټ غوږ دی چې ټول دنیا خبرې اوري دا زموږ عقیده نه ده زموږ عقیده څه شی ده چې موږ ته څونه معلومات راکړل شوی دی موږ هغه معلومات ځان سره نیسو چې کوم نه راکړل شوی امید لرو چې انشاءالله موږ ته جنت کې هغه معلومات راکړل شي او موږ به خپل د خالق باره کې مکمل معلومات ولرو چې اوس موږ ته څه راکړل شوی همدا موږ ته راکړل شوی د عقیده الوهیه او ربوبیه او اسماء الصفات او دا عقیده جدا برخه ده چې په هغه باندې به جدا ټاپک وي انشاءالله کوم ورځ په یو عالم بحث وکړي نو اوس راځو بیرته په دې معلومات ته په نقل باندې ګورو چې الله سبحانه وتعالی سره موږ ته معرفي شوی دی په سورې اخلاص کې ویل شوي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد چې ووایي چې الله سبحانه وتعالی یو دی قل هو الله احد ووایي چې الله سبحانه وتعالی واحد ذات دی الله الصمد دا په خپل ځان باندې کافي پوره دی چې موږ څنګه انګلیش ترجمه ولسو ابن کثیر نه چې absolutely internal په خپل ځان باندې کافي دی یعنې هغه محتاج ضرورت نه لري لم یلد ولم یولد نه چانه پیدا دی نه څوک ته پیدا دی ولم یکن له کفوا احد او د هغه په شکل باندې هیڅ هم نشته په دنیا کې بل آیاتونه دي چې په لیس کمثله شیء چې د هغه په شکل څه نشته مثال کې تاسو زه وایم چې ارنولډ شوارزنیګر ډېر یو قوي ترین انسان پاتې شوی دی نو ته چې خدای پاک د ارنولډ شوارزنیګر قوي دی نشي کولای یعنی ته یو مثال د دې دنیا کې الله سبحانه وتعالی لپاره نشي ورکولای دا یو ډېر خلاصه تعریف د الله سبحانه وتعالی دی اوس راځو په عقل باندې موږ دا وګورو دغه معرفت د الله سبحانه وتعالی وشو نو دنه ته مخکې سوال نشي کولای ځکه زموږ عقل محدود دی او دنه مخکې سوالونه چې موږ کوو یو هیڅ نتیجه ته موږ نه رسیږو اوس راځو یو بل چې باندې بحث کوو په عقل باندې عقل باندې دا دی چې موږ باید عقلي او منطقي یو خالق ولرو زه پر سوال در کوم اوس مثال ته چا نه پیدا ستا مور نه پیدا ستا مور چا نه پیدا ده هغه مور نه پیدا ده مور 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 اخر حد شته ده وشو دلته حد شته ده چې موږ الله نه پیدا وي بي حوا او آدم علیه السلام دلته حد شته ده نو که اوس موږ وایو چې نعوذ بالله دا خدای چې چا دنیا پیدا کړې دا چا نه پیدا ده بل خدای نه بل خدای نه بل خدای نه بل خدای نه د دې کوم حد ته موږ نه رسیږو نو چې که اوس دلته ډېر یو نه زیات خدایان دي او بیا دغه خدایان منطقي څنګه کار کوي چې یو بل نه غټ دي که نه
نو چې یو بل جوړ کړی دنه دا معلومیږي چې دوی منطق باندې منطقي بحث کوو. زه نه یم چې موږ سره یو نه زیات خدای دی، نعوذ بالله، منطق باندې بحث کوم. که اوس مثال دا خدای د جوړ کړی دی، دا خدای د جوړ کړی دی، دا خدای د جوړ کړی دی. اوس چې موږ پوهېږو په دې دنیا کې موږ یو اراده لرو. یو اراده مقصد څه دی؟ چې یو حکم دی. که اوس دلته حکمونه زیات وي، ارادې زیات وي، نو که اوس مثال دا خدای وغواړي چې اوس شی وکړي، دی نشي کولی تر څو به دې خدای نه اجازه وانخلي. چې کله دې خدای نه اجازه واخلي، دې خدای نه اجازه اخلي. وش نو چې کله دا خدای د بل خدای نه اجازه اخلي، داسې نمبر به ځي. که مثال یو خدای وغواړي چې کائنات جوړ کړي، هغه جوړوی شي؟ نه، باید هغه اجازه واخلي. نو چې کله اجازې پورې مسله ځي نو تر څو د اجازه بیخي راځي نه، ځکه چې هغه مسله ختمېږي نه. زموږ مسله خو په آدم اسلام بیبي باندې ختمه شوه، لیکن هغه سلسله انفینټ نمبر دی، هغه ختمېدونکی نه دی. نو هېڅ کله کائنات به میسره نه شي. نو موږ په دې پوهېږو چې الله سبحانه وتعالی جوړ شوی نه دی، دا یو ذات دی چې دغه جوړ او شروع او ختم فقط او فقط موږ سره تعریف لرو. دا تعریف زمونږ دی. لکه څنګه چې د نر تعریف د ولادت نه دی، نو د جوړېدل او شروع کېدل او ختمېدل د الله تعریف نه دی. دا یو بل حدیث دی چې زه غواړم تاسو شریک مو، کافي اوږد حدیث دی. زه به په مهم موضوع ته ګنې راوخلم، د دې ټاپک په موضوع باندې چې ورځ د قیامت باندې به ټول مړ شي. دنیا، انسانان، میکائیل، اسرافیل، ټول به مړ شي. اسرائیل فقط او فقط الله سبحانه وتعالی پاتې شي. حتی کوم کس چې زمونږ ساخلي هغه ملائک به مړ شي، لیکن فقط الله پاتې. نو هغه به چې بل څوک شته؟ هیڅوک نشته دی، فقط الله سبحانه وتعالی دی. دا ان شاء الله فکر کوم چې زه نه غواړم ویډیو اوږده شي تر څو پورې خلک په تنګ شي او وینه ګوري، ځکه زه فقط یو غټ ما مخ تاسو وویلې که نه، زما دلته مقصد څه دی؟ زه د ایمان یو دانه اچوم او هغه ایمان دانه غټول ستا هم چنن مسؤلیت دی چې د صحیح علماو سره کښېنې، صحیح خلکو سره کښېنې، صحیح معلومات ځان ته راټول کړې او صحیح کتابونه ولولې، او هم چنن ځان عاجزه کړې چې کوم موضوع باندې نه پوهېږي وایي زه نه پوهېږم، ما ته علم راکوي. او بل ان شاء الله دعا وکړي چې الله سبحانه وتعالی ته چې تا ته هدایت درکړي. نو اوس دا بېرته خلاصه کوو. نمبر 1 دغه نظریه چې خدای چا جوړ کړی دی اسلامیک سیستم نه دی، یعنی دغه اسلام طرف نه سوال نه دی پیدا شوی. دا سوال د نور دین نه پیدا شوی، ځکه هغوی چې د غیر یو یعنی هغوی داسې خدای باندې یقین کوي چې هغه اصلي کې حقیقت نه لري او خپل لاس جوړ کړي دي، چې هغوی جوړ شوي دي، جوړ شوي هلته سوال پیدا شوی دی. دویم چې کله موږ چې شی څوک نه وي لیدلی، مثال درای ټکټک نه لیدلی، نو هغه علم موږ فقط په یو سیسټم باندې قبلولی شو تر څو پورې چې د هغه سړي نه موږ ته علم راورسېږي. دا یو فلسفي مسله ده چې زه نه غواړم چې ورته ډېر منطق کې ورشم. هغه مسله دا ده چې مثال زه ووایم، که زه ووایم چې دیوال په سر باندې بله کوټه ده، نو دا معلومیږي دیوال سر باندې چت دی، ځکه بله کوټه امکان نه لري چې څه په دیوال باندې جوړه شي. نو اوس دا تاسو ووایم که دروازه کې زما ټک ټک وشي، نو زه نشم، زما سترګې کار نه کوي تر څو پورې فقط ټک ټک نه خوا دیوال نه شا سړی وګورم. سړی ما ته به ځان معرفي کوي، زه په هغه معرفت بنیاد باندې ځان سړی پېژنم او هغه د هغه معرفت ما ته کافي دی. مثال که هغه نر وي، زه نشم دا نر ولادت ورکوي، ځکه نه تعریف دا نه چې هغه ولادت ورکوي. چې الله سبحانه وتعالی موږ ته په سورې اخلاص کې تعریف راکړی دی چې هغه واحد دی، چا ته ضرورت نه لري، خپل ځان نه پوره دی، نه چا نه پیدا دی، نه څوک ته پیدا دی، او هغه په شان ته هیڅ هم نشته دی. نو بیا دنه ضرورت موږ ته نشته چې هغه نه مخکې بیا فکر وکړو. آخر مثال در کوم د عقلي، که چېرته موږ دا دنیا لرو، که چېرته موږ انسانیت لرو، که چېرته ته او زه ژوندي یو او ته زما ویډیو ګورې، دا معلومیږي چې الله سبحانه وتعالی حق دی او هغه واحد دی. که هغه واحد نه وي، هغه نه نور خدایان مخکې وو، نو دا کائنات به نور جوړ شوی. دا مخ په همچنان په ریاضیاتو کې تاسو ګلوستي وي انفینټي نمبرز ته وي چې یو یعنی حد معلوم نه وي، یو بل 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 حد ته وي. زمونږ حد بی بی حوا او آدم علیه السلام دی. که داسې د هغوی خدایانو حد وي، نعوذ بالله، نو هلته به حد نه وي چې کله یو خدای غواړي یو کار وکړي نو هغه نور خدای نه اجازه اخلي، هغه اجازې اخر حد به نه پاتې کېږي. نو دا درنه معلومیږي چې الله سبحانه وتعالی واحد دی او هغه جوړ شوی نه دی او نه څوک ته پیدا شوي دي او نه چا نه پیدا شوی دی. دا سورې اخلاص تعریف دی. زیاتو معلومات دپاره کولی شئ چې خپل نزدې په جومات ملا ته ورشئ او هغه معلومات واخلئ. امید لرم دې ویډیو تاسو پند اخیستی وي چې هر څه مې زده کړي وي، کوشش کوئ چې خپل فیسبوکونه یې ولیکئ تر څو پورې خلکو ته ورسوئ، ځکه دا ویډیو هم که شریک یو څوک هدایت دې ویډیو نه واخلي، نو دا کم اجر چې ما ته راځي، دا اجر به همدغه حساب باندې تا ته راځي، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دی، قرآن کې آیت دی چې په خیر کې یو بل ځان سره شریک کړئ، کومک وکوئ، لیکن شر کې مه کوئ.
نو ان شاء الله چې ما دا جواب کړی نو ان شاء الله بل ویډیو په حضرت عائشه رضی الله عنها سوال به جوابوم چې ډیر خلک مولدین او هغه خلک اسلام باندې اعتراض یې کوي چې ولې محمد صلی الله علیه وسلم دونه وړکې جنې سره واده وکړو دا ډیر یو ښه سوال دی او موږ سره ښه جواب نشته دی امید ویډیو لیدلې وي تر اخره پورې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ